تا خان نوم واغېستو. هغې له نظم کنه برک نه نه د خان د تجدید ته خیمه نو به ته به بیا اډو ښه ټیک ده په پښتو او هره ژبه کې دوه لهجې وي ښه جي همیشه. لکه اوس هم زمونږ ښاري ژبه بېله ده او جنوبي والا بېله ده. نو ګان چې دی نو دا جمع ده، ګې واحد دی، چرګ چرګې چرګان، ابګې افغان، ماڼګې ماڼګې ماڼګان، چاکو چاکوګې چاکوګان، دا جمع ده. ها نو دا کوم خلک چې کوم ما درته یاد کړل افغان دا خو کنه یعنی دی مالی لحاظ باندې خو نو دی خګانو. صحیح ده جی. د خان دا ټکی چې دی دا د خګان نه دی جمع ده. خګان نه دا بیا وروستو خاکان شوی دی او دغه شوی دی او بیا صرف خان شوی دی. اوس ماته اجازه ته چې لږ وضاحت داسې ده چې خګان برق صاحب ورسره دا وضاحت وکړو. اصل کې دا د ترکیې ټکی دی او دا به د ترکانو بادشاهانو بیا چین ته دا لفظ تللی دی او هماغه د خاکان او د کاان د دواړو نومونه هلته شته. ستاسو په اجازت لګیا یم لږه مو کرا کوي زوړ تاریخ بیانې نو د هغې خو قایل خیر چې بیا تاسو وضاحت وکړئ. دا همداسې ده چې د مذکر دپاره خان ټکی دی، مؤنث دپاره دی خانم. مونږ چې ښځه ریسپیکټیبل ښځه وي هغه خانم ده، چې ریسپیکټیبل سړی سردار وي مشر وي هغه خان دی. دا همداسې ده لکه بیګ بیګم. نه هغه خو بیګ بیګن دی، دوبي دوبند دی. دغه د اردو نه ده چې دا زه د ترکیې خبره کوم. دا بیګم د ترکیې ټکی دی، خانم د ترکیې ټکی دی. د دې مطلب دا شو چې ته ترکیه نه مونږ نه سینیر ښې نه چې زه د ژبې خبره کوم چې د ژبې خبره نه ده. ژبه ترکي چې ده هلته چې د پښتو قدیم ترین ژبه ده. زه د زوړوالي خبره نه کوم جي د دې لفظ نه دا ټکی ثبوت تا طرف څه دی چې دا ټکی د ترکیه دا جي فارسیوانو لیکلي دي، نه جي فارسیوانو لیکلي دي، مغولو لیکلي دي، چنګیز خان دی ویلي چې خاکان زیمه. ګورې جي دا د خاکان د دا د خګانو نه اوته دی. دا ته بل تشریح کوم. ښه جي اوکې. د ښه نه خګان شول. د پښتو بله لهجه کې ده شو شګان نو بیا شاهان شو. اورګه د شګانو نه شخان، په عربو کې شیخان، په هندوستان کې سکان. د دې خان نه په عبرانی او دغو کې کاهن نوم موته دی. کاهان او کاهن دا خان دی. هغې دا خاکان او چنګیز خان قاان دا د هغې زورورتیا ده. په دنیا حکومت کړی دی نو خامخا ځان ته په جوله کې